أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. مخکې الله پاک د قیامت د بعضی نشاناتو بیانو. وس الله پاک فرمای من جاء بالحسنة فله خیر منها. چا چې راوړه یو نیکی نو دا هغه د پاره به بدلوي بهتره ده دی. بل ځای په سوره انعام کې الله پاک فرمایي من جاء بالحسنة فله عشر امثالها. چا چې یو نیکی راوړه د هغه د پاره به لس چند د هغې نه وي. مگر د دې د پاره بنیادی شرط هغه ایمان دی چې نیکی دا د ایمان په حالت کې او بیا ایمان د پوره شرایطو سره او اولنې شرط په هغه کې ایمان دا چې ایمان دا په یو انسان کې نور د نیکی هغه معتبر او دویم شرط هغه اخلاص ده چې په دې کې ریاکاری نه د انسان په عمل کې خالص د الله د رضا ده او په طریقه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام. که یو عمل هغه انسان د نیکی په نیت باندې کوو او که هغه د سنت نه خلاف نو دا هم نیکی نه. لکه د حضرت علی کرم الله وجهه په دور کې و یو صوفي سړی راغی او د اختر په ورځ باندې هغه په نوافلو باندې ودرېد. علي کرم الله وجهه یو کس ولېږو چې دا ته ووایه چې د اختر په ورځ باندې په عیدګاه کې د اختر د مانځه نه علاوه بل لمونځ نه کېږي، نه ترې مخکې کېږي او نه ترې وروسته کېږي. یعنی د اشراق منځ دا هم نه کېږي. هو د ساخ منځ هغه کېږي خو په دې شرط چې دا به په عیدګاه کې نه وي. د اختر د مانځه د زیږي نه علاوه په بل زیږي کې نو دغه صوفي دی د مانځه نه نقل لري او د خپل نوافل کول. علی رضی الله عنه پسې پخپله لاړ او دی داسې وڅنډل. نو ده ورته وویل چې ولې زه څه بد کار کوم، زه خو د نیکۍ کار کوم. علی رضی الله عنه ورته وویل چې دا نیکي نه ده. لکه موږ د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مجلس کې پاتې شوي،
هغه خو نه په خپله باندې چرته دا طریقه کړې او نه د دې حکم کړی. اگر چې ته عبادت کې خو ته د طریقې د پیغمبر علیه السلام نه خلاف کې نو دا هم نیکی نه. نو چا چې یو نیکی راوړه د هغه دپاره بدله ده بهتره د دې نه او ادنا بهتره بدله هغه لس چنده. و څومره په نیکۍ کې اخلاص او یا یو نیکی هغه د فی سبیل الله په مت کې نو هغه د 200 پورې هغه ډیریږي د انسان دپاره. بلکې الله پاک فرمایي انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، چې الله پاک په د دې بدلا هغه به حساب ورکوي چې د هغې حساب هغه د دنیا هیڅ یو کمپیوټر او ساینس وغیره دا نشي کولی، بلکې هغه د الله پاک په علم پورې منحصره چې څومره بدله الله پاک ورکوي. خو نیکی دا به په دغه شرایطو باندې او الله پاک وایي چې داسې انسانان چې هغه د ایمان پوره شرایط په هغه کې او د دې پابند هغه نیکی کوي وهم من فزع یومئذ آمنون، دوبه د غبراهټ د دغه ورځې نه آمنون په امن محفوظ به د دغه ورځې د غبراهټ او د یری. او د دې په مقابله کې ومن جاء بالسیئه چاچی بدی راوړه او لوی بدی او لوی ظلم هغه په دنیا کې هغه شرک. الله پاک وای چاچی بدی راوړه فکبت وجوههم فی النار، فکبت معنی نسکور پړ مخ، نو نسکور بوي مخونه ددو فی النار په اور کې، یعنی پړ مخی بدو د مخونو په طرف باندې ورته واچول شي او دو بیا ګرځي هم په جهنم کې دغه شان پړ مخی په سرونه. او دا به نخه د دې خبرې چې دې انسانانو په دنیا کې خپل عقل او خپل ذهن دا الټه استعمال کړی دی. الله پاک وایي چې نن به په قیامت کې هم دغه شان الټه دو ګرځي چې دوله ما عقل ورکړی و، دوله ما پوهه ورکړې وه او هغه دو الټه استعمال کړې وه زما په خلاف، زما د احکاماتو نافرمانی کړي. نو نن چې دو په آخرت کې دو ګرځي په جهنم کې هم الټه به ګرځي. الله پاک دې زمونږ حفاظت وفرمایي. او دو ته به وویلی شي هل تجزون الا ما کنتم تعملون، بدله نشي درکېدی تاسو ته مگر د هغه عملونو چې تاسو کوئ. د نیکۍ بدله هغه به صرف د نیکۍ برابر نه وي، هغه به په چندونو سیوا کیږي، لیکن د بدۍ بدله دا به د بدۍ موافق وي، دا به نه سیوا کیږي. د الله پاک هغه انتهایی مهرباني او عدل. نو چې کله دو په مخونو باندې په اور کې ګرځي، په سرونو باندې ګرځي، دو ته به وویلی شي چې بدله نشي درکېدی تاسو ته مگر د هغه عملونو چې تاسو کول، دا ستاسو د عملونو بدله ده چې تاسو نن الټه ګرځئ، ځکه تاسو دغه ذهنونه او دغه پوهه په دنیا کې الټه استعمال کړي. انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي یقینا حکم شوه دی ماته حکم کړی شوی دی ان اعبد رب هذه البلده، چې زه بندگی وکم د رب د دې ښار الذي
هغه رب حرمها چې عزت ورکړی دی دې کلي ته. د جهالت په وخت او په دور کې مشرکین مکه دو به هم د حرم ډیر خیال او عزت کو او د یو بل د وینې تږي کسان سره د اسلحونه چې به هم په حرم شریف کې د یو بل سره مخامخ شو نو التبی د حرم د عزت او د احترام د وجنا د یو بل سره جنگ جدال نکو او خاموش په د یو بل نه تیریدو. لیکن نن د هغه حرم او هغه عزت او هغه وقار هغه زمنګ د پاکستان خلقو بحال پاتې ده. د هغه مشرکین مکه او د هغه جاهلانو نه هم بدتر عمل منګه. نو الله پاک پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې ما ته حکم شوی دی چې زه بندگی وکم د دې خار د رب. هغه الله پاک او هغه رب چې عزت ورکړی دی دې خار لا وله کل شی او د هغه په اختیار کې هر شی. وامرت ان اكون من المسلمين او حکم کړی شوی دی ماته چې زه شم من المسلمین د تابعداري کوونکو نه. وان اتلو القرآن او دا چې زه ولولم قرآن مجید لره. نو یوازې د قرآن مجید لوستل نو بلکې د قرآن مجید په احکاماتو باندې عمل کول دا لازم او د قرآن مجید تعلیم حاصلول دیتا ترغیب او تعلیم ورکړی شوی او د دې وجنه جنابی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. پتاسو کې بهترین او غوره خلق هغه دي چې هغه قرآن مجید زده کوي د دې تعلیم حاصلوي وعلمه او دا نور تخای. او دغه شانتی د قرآن مجید ویونکه زده کوونکه چا چې قرآن مجید زده کړي او پدې باندې عمل کړي نو د قیامت په ورځ باندې با الله پاک دته وایي کله دا قرآن مجید دا لولا او پدې درجاتو باندې خېجا او په داسې د طریقه باندې لولا لکه څنګه چې په دنیا کې تال وستو نو په کم ځای کې چې تا اخیری آیت د قرآن مجید وې دغه ټول داستا درجات. الله پاک دې موږ ته موافق وي چې موږ په دنیا کې قرآن مجید څنګه وایو او بیا خاص کر د رمضان په میاشت چې موږ په قرآن مجید پوری کمی پېښاړې او د قرآن مجید کمه بیادبي کوو. بس الله پاک دې زموږ حفاظت وکړي. نو قرآن مجید تلاوت د قرآن مجید د قواعد او د اصول موافق او دغه شانتی د قرآن مجید د آداب او خیال او لحاظ ساتل. نو الله پاک فرمایي چې دا قرآن مجید دا خو سراسر هدایت فمن اهتدى چا چې هدایت بیا موندو فانما يهتدي لنفسه پس یقینا هدایت ددا لنفسه د خپل ځان د فائدې لپاره د دې هدایت فائدہ هم دته ده او چا چې د دینه هدایت بیا نه موندو او بدی باندې عمل ونکو گمراه پاتې شو نو الله پاک وای ومن ضل سوک چې گمراه شو فقل تورته وایا انما انا من المنذرين یقینا ذا د ير ورکون کو نه زما ذمہواری او زما فریضه هغه ده
چې زه تاسو ویروم د الله پاک د نافرمانۍ. نور خبره منل او نه منل دا زما په تاسو باندې په وس او په طاقت کې ده. وقل اور توایا الحمدلله ټول صفاتونه د خدای توب خاص الله پاک لري. خلاصه د صورت هغه بیانېږي چې ګوره په دې صورت کې د حضرت موسی علیه السلام واقعه بیان شو چې موسی علیه السلام الله پاک څومره نافرمانه تلیږل، لیکن حضرت موسی علیه السلام د الله پاک دین هغه ته بیان کړی دی، د الله پاک وحدانیت او پیغام دای هغه ته رسولی. بیا د حضرت سلیمان علیه السلام او د حضرت داوود علیه السلام واقعه هغه بیان شو، اشاره وشوه دې طرف ته چې ګوره هغو له ما څومره لویه بادشاهي او سلطنت ورکړه، لیکن د دنیا دغه مال او د دنیا دی بادشاہی او اسبابو هغه د الله پاک د دین نه غافله کړي نه دي، بلکې د دې سره سره هغه د الله پاک تابعدار بندگان. او د ملکه بلقیس واقعه بیان شو چې ګوره هغه څومره د عقل او د هوښیارتوب نه کار واغستو، په خپل بادشاہی او د دنیا په اسباب باندې هغه غرور او تکبر ونه. او د سمودیانو واقعه هغه بیان شو چې ګوره څومره الله پاک ولا لوی طاقت ورکړو چې د خپل پیغمبر خبره ونه منله، الله پاک نست او نابود کړو، مخ د ځمکې نه الله پاک ذلیل او خوار هغه ختم. نو الله پاک فرمایي چې دو ته ووایه چې ټول تعریفونه او صفتونه د خدای توب خاص الله پاک لري. سیوریکم آیاته زرد چې خایب الله پاک تاسو ته دلیلونه خپل، فتعرفونها پس تاسو به او پیژنئ د علامات او د دلایل. د الله پاک وحدانیت او د الله پاک طاقت هغه د دې الله پاک د نشاناتو او د علاماتو نه معلومي. دومره لوی ذات دی چې د کم وخت نه الله پاک نور او سپوږمۍ د ځمکه دا پیدا کړی دي او دا خپل گردش کوي، لیکن په خپل اندازه باندې گردش کوي او نه پدې کې چرته فرق راځي او نه پکې چارج ختمي. او دغه شانتی دغه الله پاک ته چې ردی یوې ځمکې نه د یو نور په تپش سره او د یوې سپوږمۍ په شعاع سره او د یو قسمه آب و هوا په ذریعه باندې یو خواته تریخ شی پیدا کوي او خواته په دې بل ځای کې تریو پیدا کوي، په دې بل ځای کې خوږ پیدا کوي. بیا ردی رنگونه هغه الله پاک په څه طریقه مختلف پیدا کوي چې ساینسدانان د هغې تعبیر کوي چې دا د نور په ذریعه باندې او د سپوږمۍ په ذریعه باندې رنگ او خون پیدا کیږي. نو الله پاک خو دغه یو سپوږمۍ او یو قسمه نور دا پیدا کړی دی او دوی ته دغه شواګانې رسوي. بیا په کومه اوبه چې دا اوبه کیږي دا هم یو قسمه اوبه ده، په کومه ځمکه چې دا پیدا کیږي دغه خاوره دا هم یو قسمه ده. لیکن د الله پاک طاقت په دې کې وګوره چې په نیمبو کې د خدای طاقت په کومه طریقه باندې دی چې دا ذایقه یې اچولې ده، په مالټه کې د الله پاک قدرت او طاقت ته وګوره چې دا ذایقه یې پکې څنګه اچولې ده. بیا دغه شانتي مرچکی ته وګوره چې دغه ځمکې نه په دغه اوبه او د دې نور او د دې سپوږمۍ په شواګانو سره د هغې
پرورش کیږي خو د هغې ذایقې او د هغې خوند ته وګوره دغه شانتې د نورو میوجاتو ته نو دا طاقت والا داسې یو ذات دی د ده مقابل او د ده سره برابر بل ذات نشته فتعرفونها تاسو پیژنئ د هغه نښو او په هغه دلایلو سره وما ربک بغافل عما تعملون او نه دی رب ستا ناخبره د هغه څه نه چې تاسو کوئ کم عملونه چې تاسو کوئ نو الله پاک د دې نه ناخبره نه دی او د مخکینو قومونو واقعات الله پاک ذکر کړو چې که تاسو مخالفت وکړو د خپل پیغمبر خبره ونه منله نو ستاسو نه ډېر طاقتور قومونه ما رالیږلي وو چې کله خبره نه منلي هغه ما تباه کړو او طاقتور خلک چې هغه ملکه بلقیس وه خو چې کله د خپل پیغمبر خبره ومنله الله پاک وایي ما کامیابه کړه که تاسو خبره ومنله تاسو به هم کامیاب شئ الله پاک دې موږ ته په دین باندې د عمل کولو توفیق نصیب من جاء بالحسنة